بسم الله الرحمن الرحیم د لونا کنسلټنسي طرف نه تاسو لپاره د بزنس کیس په اړه باندې ډېر مختصر معلومات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تاسو د خوښۍ وړ وګرځي. نو دلته به موږ خپل درس شروع کوو. واټ از ا بزنس کیس؟ اول به انګلیسي ورته ووایو، بیا به وروسته لږ توضیحات ورکړو. A business case provides a justification to run a project, program or portfolio. Project business case is the economic feasibility of any project, which determines whether the project will gain a financial benefits after investment or not. Reason for a project: benefits, time scale, cost, major risk and opportunity. نو دې کې ګوره موږ وایو چې موږ سمپل کوو، وایو ساده وغږیږو، یعنی بزنس کیس یو جسټیفیکیشن دی کار لپاره، یا ریزنینګ فار انیشیټینګ دی پروجیکټ چې موږ ولې دا کار کوو، یا جسټیفیکیشن فار دی پروجیکټ، پروګرام یا پورټفولیو. نو موږ یو کار کولو لپاره چې کوم پروژه مخې ته اچولې یا چا سره شریکېږو، یا جوائنټ وینچر یا پروژه یا د مارکیټ ډیمانډ وي یا د ګورنمنټ رولز دغه وي، ریګولیټري طرف نه کوم حکم وي چې باید تاسې دا کار وکړئ، یا خپل کوم پروډکټ او یا کوم پرابلم وي هغه فکس کول یا د پروډکټ فیچر امپروف کول. نو دې شي لپاره موږ پروجیکټ دغه کوو او هغې نه مخکې د هغې بزنس کیس جوړیږي. یو بل شی هم دی، نو هغې ته موږ فیزیبیلیټي سټډي وایو چې هغه به فیزیبیلیټي سټډي کیږي، بعد هغې نه بیا موږ بزنس کیس جوړو. چون اوس زموږ موضوع بزنس کیس کې ده، نو موږ باید بزنس کیس باندې وغږیږو. یعنی موږ کولی شو چې په بزنس کیس کې څه شی واچو. نو ټول نه مخکې به موږ ګورو چې د بزنس کیس چې کوم ده، د دې په سکوپ څه شی دی پروجیکټ، د دې ډیوریشن څه شی دی، د دې کاسټ څه شی دی، د دې ریټرن آن انویسټمنټ څه شی دی، څومره به وي، دې کې به څوک سټیک هولډر انوالو وي. هغې نه بعد به مثلا د دې پیریډ انټرنل ریټ آف ریټرن څه شی دی، پی بیک پیریډ، این وی پی نیټ پریزنټ ویلیو، کاسټ بینیفټ ریشو. همداسې د ټول معلومات په های لیول کې به موږ په دې کې ذکر کوو. هغې نه بعد موږ ګورو چې دغه بزنس موږ دپاره وایبل دی یا نه دی، یعنی موږ دغه پروژه مخې ته بوځو، عملي کو، سټارټ یې کو، انیشیټ یې کو که نه. نو دې ته خاطره دغه های لیول انفارمیشن چې کوم دی دا په دې بزنس کیس کې موږ لیکو. او دلته ګورو چې سیګنیفیکنس آف پروجیکټ بزنس، یعنی د دې دغې اهمیت څه شی دی. که چېرته موږ دا بزنس کیس ولیکو او صحیح دقیق یې ولولو، نو هغې کې هر شی موږ لیکلی وي. بیا موږ ګورو چې موږ گو ډیسیژن فار دی پروجیکټ، که موږ لاړ شو دی پروژې لپاره، که لاړ نه شو، یا ضرورت د دې پروژې دی که نه دی. سټیک هولډرز پکې څوک دي، انټرنل ایکسټرنل سټیک هولډرز چې کوم دي. هغې نه بعد موږ د های لیول پروجیکټ سکوپ دی کې هم ذکر کوو. ګرچې سکوپ سټیټمنټ دپاره بل دغه جوړیږي، سکوپ جوړیږي چې مثلا چې شی په سکوپ کې دي چې نه دي. خو برحال دا یو ایټ ا ګلنس لږ شانې دا موږ دا موضوع ټچ کړله دې سره چې بزنس کیس په اړه باندې ډېر عمده معلومات. او هغې نه بعد رسک ګورو چې رسک به د دې څه شوي دي پروژې لپاره. نو دغه ټول شیان په یو کاغذ کې لیکل کیږي او یو ټمپلیټس په شکل باندې، دې ته موږ بزنس کیس وایو. دغه ټمپلیټس د هر ارګان نه فرق کوي، انټرنیشنل سټینډرډ باندې هم شته دی، خو ضرور نه ده چې تاسو هغه هر شی چې هغې کې ویل شوي تاسو هغه وکړئ. یعنی انټرنیشنل پریکټس دې د خاطره دی چې هغې کې ټول شیان ذکر وي، بیا هر ارګان د خپل ضرورت په مطابق باندې هغې نه بعضې کانټینټس راخلي، خپل ځان دپاره یو بیل بزنس کیس جوړوي. نو خدای دې وکړي چې دا ویډیو تاسو ته مفیده تمامه شوي وي. او که غواړئ هر رقم ته معلومات د بزنس په اړه، اکاونټینګ، آډټ، پروجیکټ مینجمنټ، ټایم مینجمنټ، یعنی هر د بزنس کورس په اړه باندې که تاسو ویډیوګانې غواړئ، نو تاسو کولی شئ چې زما دغه پیج سبسکرایب کړئ او کولی شئ چې میسج هم وکړئ چې تاسو د زړه
ویډیوګانې هم تاسو ته در ورسیږي.